السلام علیکم ستړي مشه د معجزې تیږې ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسو ټول به ښه اوسئ. تاسو په تیر کې دغه ناول دریمه برخه اوریدلې وه او د دریمې برخې په پای کې تاسو اوریدلې وو چې ورونیکا له وروسکي سره بندیوانه وه. په دې وخت کې اوتو راننوت او وروسکي ته یې وویل چې په جزیره کې یو څوک لیدل شوی دی، خو وروسکي ورته اړینې لارښوونې وکړي. بیا ورنه اوتو د ورونیکا په اړه پوښتنه وکړه چې دا څوک ده، خو وروسکي ورته په تونده لهجه وویل چې په تا پورې هیڅ تړاو نه لري. تر دې ځایه تاسې په تیره برخه کې اورېدلي وه. دا چې له دې وروسته څه کیږي ملتیا مې وکړئ. وروسکي د ورونیکا لاسونه خلاص کړل، هغه یې تر مټ ونیوله او په کشولو یې تر بلې کوټې بوتله. وخت تیر شو. ورونیکا یوازې د فرانسوا په اړه فکر کاوه. زړه ته یې لوېدلې وه چې دا به هم په سخت مرګ مري. شپه شوه. وروسکي راغی او د ورونیکا سترګې ور وتړلې. وروسکي په لوړ غږ وویل اوتو. دروازه خلاصه شوه. اوتو په وره کې ودرېد. په ویره یې وویل رئیس صاحب لا هم په خپل تصمیم ولاړ یاست؟ هو، خو داسې همقانه سوالونه مې نه خوښېږي. اوتو غلی شو. وروسکي وویل ګاډی دې راوسته؟ هو صاحب. وروسکي او اوتو په ګډه د ورونیکا په ښیو لاسونه ور وتړل، له ځمکې یې پورته کړه او په ګاډي کې یې پرېیسته. کونرا هم راورسېده او له اوتو سره یې په ګډه ګاډي ته حرکت ورکړ. باران تیز وه. ګاډۍ په خټو چکړو کې په زحمت مخکې تله. وروسکي شاته وکتل. په غوسه یې وویل دا څه دي؟ په تیاره کې د اوتو غږ اورېد. صاحب، د فرانسوا وفادار سپی په موږ پسې روان دی. وروسکي د سپي د رګېډې پښه لاندې کړه. سپي یو ګز هوا ته پورته شو. پر ځمکه ولید. کوړنج یې وهل. په پښو ودرېد او بېرته په دوی پسې روان شو. پر لوړو غونډیو واوره ورېدله. په واورو کې د ګاډۍ تک قوي مټې غوښتې، خو وخت ووت. یو باغ ته ورسېده. دا باغ د ماکونوک د چمن په نوم یادېده. وروسکي امر وکړ چې هماغلته سا سمه کړي. ټول ودرېدل. وروسکي وویل اوتو شراب شته؟ اوتو وخندل. اوتو له شرابو پرته ژوند نشي کولی. د اوتو بلا پوخ له جیبه یې د شرابو بوتل راوایست. وروسکي 2-3 غړپه شراب وڅښل. بوتل یې کونرا ته ونیوه. وڅښه، د یخنۍ لپاره ښه دي. اوتو وویل په جزیره کې ناشناخته سړی مې له ذهنه نه وځي. وروسکي وخندل. هیڅ هم نشي کولی. اوتو وویل خو که ډېر وي بیا مه ویرېږه. خطر یوازې د سیند لخوا دی، ځکه د ځنګله لاره بنده ده. پلونه مې هم په بمونو والوزول. یوازې یوه لاره شته، د ویلندوار لار، خو دا لار هم په واورو پوښلې. 3 ورځې مزل غواړي. فکر نه کوم چې څوک دې ژوندی ترې تیر شي. اوتو وویل یوه پوښتنه کولی شم؟ وروسکي وخندل. اوس خو دې هم خوله نه ده تړلې. له ډېرو پوښتنو دې زړه راوخوړ. اوتو په ویره وویل د ګنج په اړه دې څه تصمیم نیولی دی؟ وروسکي له کونرا څخه د شرابو بوتل ور واخیست. غړوپ یې ترې وکړ. ویې ویل اوتو د تیږې د معجزې د ګنج د نوم په اورېدو ناراحته کېږم. ډېره خواري مو تېره کړه، خو ډاډه اوسه. نه غواړم چې د ګنج له ترلاسه کولو پرته دا جزیره پرېږدم. زه باید د 18 کلونو زحمت نتیجه ووینم. وروسکي غلی شو. تش بوتل یې پر ځمکه واچوه. ویې ویل ځای ناوخته دی. ګاډۍ حرکت وکړ. واوره په شدت سره ورېدله. د ونو په تورو څانګو کې تیز باد ننوتی وه. یوې او بلې خواته یې سره اړولې. وروسته په ګڼو ونو کې ودرېدل. وروسکي تناب ور واخیست. یوې لوڅې ونې ته چې څانګې یې مخکې قطع شوې ور وښود. په خندا کې وویل ورونیکا باید همدلته پر صلیب راوځړوو. یو ناڅاپه غلی شو. غوږ یې ونیو. ویې ویل هلکانو، د شپې لکې غږ مو واورېد؟ کونرا له لاندې ور غږ کړ. هو، شاید زموږ خپل کسان وي. اوتو وویل غوږ ونیسئ، پر ځمکه د زنځیرونو د کشولو غږ دی. وروسکي له پورته لاس بتۍ ور واچول. په حیرانۍ وویل اوتو سم وایي. هلته د ونو په منځ کې یو څه وخوځېدل. وروسکي بتۍ مړه کړه. ورو یې وویل په لوړ غږ مه غږېږئ. وروسکي له ونې ښکته شو. ویې ویل اوتو ته هم دلته پاتې شه، زه او کونرا به شاوخوا سیمه وګورو. وروسکي په ورونیکا ور ټیټ شو. د هغې ساړه غوږ ته یې خوله ور نږدې کړه. په ملنډ یې وویل ملګري د ډېر ناوخته راورسېدل. دواړو حرکت وکړ. یو ځای یو سپین جسم ولید. مخکې ورغلل، خو سپین جسم هم په حرکت کې وه. وروسکي پوه شو چې انسان دی. وروسکي او کونرا منډه ور واخیسته، خو د سپین جسم حرکت هم تیز شو. وروسکي په غوسه وویل دا احمق ملنډې را باندې وهي.
دوی په منډه تر غونډۍ ښکته شول. د پریوره مسته ځمکې ته ورسېدل. وروسکي ناڅاپه ودرېد. ویل همدلته دي. وروسکي بې حرکته ولاړ سپین جسم ته توپانچه ونیوله. چیغه یې کړه. حرکت ونه کړي. وروسکي کونراد ته اشاره وکړه. د کونراد د توپانچې له میل څخه دوه وتلو ګولیو د ځنګله چوپتیا ماته کړه. وروسکي وخندل. بس کار خلاص شو. خو سپین جسم ونه لوید. وروسکي ورنږدې شو. په ونه پورې یوازې سپین کمیس راځوړند وه. وروسکي وویل دا همغه څه شو؟ کونرا وویل هر څوک چې دی په چالاکۍ کې تر مور وړې ده. وروسکي یو ناڅاپه چیغې کړه. هله ژر منډه واخله. دې سړي په چلو دوکه تر دې ځایه راوستو. ډاډه یم چې خپله به د ورونیکا ژغورلو ته ورغلی وي. دواړو منډه کړه. خو کله چې لوڅې ونې ته ورسېدل اوتو یې په خپل ځای ولاړ ولید. وروسکي په بیړه وویل. ورونیکا د ځان خلاصولو هڅه ونه کړه. اوتو ځواب ورکړ ولې نه، غوښتل چې وتښتي، خو د تېښتې پر ځای یوه مرمۍ وخوړه. وروسکي په تیاره کې د ښځې پر ټټر لاس کېښود. خیر زړه یې درېږي، تر اوسه لا ژوندی ده، خو دا باید خپل مرګ په خپلو سترګو وویني. راځئ وخت کم دی. رونیکا باید پر صلیب راوځړوو. په لنډ وخت کې لوڅه ونه د صلیب په شکل جوړه شوه. وروسکي وویل ملګرو په تاسو دواړو کې یو باید ونې ته وربخېږي. د پړي دواړه څوکې د صلیب له اړخونو راتېرې کړي او لاندې راوغورځوي. هله نو کونراد ته ونې ته په ختلو کې چټک یې. ځواب یې ونه ورېد. وروسکي وویل دا کار باید په 2 دقیقو کې بشپړ کړو. کونراد غلی وه. وروسکي وویل اوتو یا کونراد په تاسو دواړو کې باید یو ونې ته وربخېږي. بیا یې هم څه وانه ورېدل. وروسکي چیغه کړه احمقانو زما خبره نه اورئ. په لومړۍ ورځ مې غوږونه در خلاص کړي وه چې له ما نه په پټو سترګو اطاعت کوئ. کونراد وویل موږ ستا هر امر منلی دی، خو اوس باید خبره سپینه شي. په ګنج کې به زموږ برخه څومره وي؟ وروسکي وخندل. په خپل رئیس دومره بې باوره یاست. د اوتو او کونراد سرونه وځړېدل. وروسکي وویل سمه ده، د معجزې تیږه یې زما، خو تاسې دواړو ته به 200,000 فرانکه درکړم. اوتو وویل موږ هر خطر ته غاړه کېښوده، خو اوس باید سپین وغږېږو. موږ د معجزې په تیږه کې هم حق غواړو. وروسکي وویل دا خبرې به بل وخت پرېږدو. اوس تر دې مهم کارونه لرو. بس د ګنج ترلاسه کولو ته لنډ وخت پاتې دی. 2 دقیقې یا هم لږ ډېر، یوازې 2 ساعتونه. اوتو وویل له کومه دومره ډاډه یې؟ ای احمقه، رئیس دې خام کار نه کوي. ما دا دومره قتلونه بې ځایه نه دي کړي. پلان لرم ډېر ژر به د ګنج دروازې درته پرانیستل شي. اوتو وویل هماغه دوزخي دروازې چې ماکونو کې په اړه راته ویلي. زړه دې هر نوم چې ورکوي، خو دا دروازې موږ تر ګنجه رسوي. وروسکي غلی شو. پورته یې وکتل. لا هم پر مخ د واورې ساړه بڅرک لګېدل. ویل ماکونوک د دې جزیرې یو پخوانی کب نیونکی و. د ګنج په اړه له خپل پلار او نیکه ډېرې خبرې اورېدلې وي. کنډ هرزمون په دې جزیره کې کلونه تېر کړل او د ماکونوک په مرسته یې د ګنج ځینو اسرارو ته لاره موندلې وه. خو ماکنډ هرزمون وواژه. هغه ته مې دا موقع ورنه کړه چې تر ګنجه ورسېږي. له ماکونوک نه مې هم په زوره ځینې خبرې ترلاسه کړي. وروسته مې ککرۍ ورسوری کړه. زه یوازینی کس یم چې ګنج ته د رسېدو پر اسرارو پوهېږم. نو مه وېرېږئ، تاسو هر یو به د 200,000 فرانکو خاوندان شئ. اوتو وویل دوکه خو به نه راکوې؟ وروسکي چیغه کړه ته خپل رئیس ته بې احترامي کوې. اوتو وویل خو تا ژمنه کړې وه چې که ګنج پیدا شو نو د ټولو ترمنځ به مساوي توګه ویشل کېږي. وروسکي په نرمه ژبه وویل سمه ده، اوس هم په خپله ژمنه ولاړ یم. اوتو لاس ور وغځاوه. نو زموږ حق راکړه. وروسکي وخندل احمقه، تر اوسه خو لا ګنج نه دی پیدا شوی. ته دروغ وایې. کله چې د ارشینان خویندې پر صلیب راځړولې، په هغوی کې د دیوې له جیبه ډکه کڅوړه پیسې راویستې، خو ځان دې غلی ونیو. وروسکي وویل دا واقعیت نه لري. اوتو په خبره کې ورولوېد. تر اوسه مو ستا هره خبره په پټو سترګو منله، خو موږ هم انسانان یو، پیسو ته ضرورت لرو. په هغه کڅوړه کې سلګونه زره فرانک ول. سم نه وایم؟ وروسکي وخندل سم وایي، خو تر اوسه مې نه دي شمېرلي. اوتو وویل ښه نو زموږ برخه ترې رابېله کړه. وروسکي وویل که داسې ونه کړم نو بیا خبره جنجال ته مه بیایه. وروسکي وخندل. وروسکي داسې څوک نه دی چې له 2 نفر وډار شي. اوتو وویل خو موږ 3 نفر یو. وروسکي په حیرانۍ وپوښتل ښه نو دریم څوک دی؟
هغه د اسپانیول یو اوسیدونکی ځوان دی. هغه څوک چې لږ مخکې سپینې جامې اغوستې وي او تا ډزې ور باندې وکړې. وروسکي چیغه کړه، نو تاسو له ما سره خیانت وکړ؟ غلی شو. دی پوهېده چې خبره خرابېږي، ځکه یې جیب ته لاس کړ، کڅوړه یې راویسته او پر ځمکه یې وغورځوله. ویې ویل واخلئ، تا او کونرای سره نیمې کړئ. او تو کڅوړه ور پورته کړه. ویې ویل مننه، دې پیسو په ما او کونرا پورې اړه لرله. وروسکي په پوست غږ وویل خو دا ځای د دې خبرو نه وه. خیر له دې وروسته مو نه خفه کوه. راځئ تیاره د کار تمام کړئ. ټولو په ګډه په ګاډۍ کې پرته ښځه ور پورته کړه او پر صلیب یې راوځړوله. وروسکي وویل په تاریخي کتیبو کې لیکل شوي د ګنج دروازه هغه وخت پرانیستل کیږي چې په بې پاڼو ونو باندې 4 انسانان پر صلیبونو راځوړند شي او اوس 4 پوره شول. ناڅاپه چاودنې ته ورته لوړ غږ پورته شو. ځمکه ولړزېده او د ګراندان د سړک یوه برخه سپینې رڼا ونیوله. وروسکي او ملګري بې حرکته ولاړ وه. دوی تور لوګي ته کتل چې د اور پر سر را وګرځېده. کونرا وویل وګورئ، د ګراندش د سیمې ونو اور اخیستی. وروسکي په خوشحالۍ وویل د ګراندش د سیمې اور اخیستنه د معجزې د تیږې د پیدا کېدو لومړی نښه ده. وروسکي لاسي بتۍ بله کړه. 3 سره په بیړه لاندې لاړل، خو ډېر ژر ځای پر ځای ودرېدل. ځمکه چاودلې وه او رڼا له هماغه ځایه راوتله. وروسکي وویل په ما پسې راځئ. درنو اوریدونکو، دا و د معجزې تیږې ناول 4مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې شوپړ کوم، تر هغې ښه وختونه خوشحاله